السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه څخه روایت دی. د مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل ولا همیشه جبرائیل ما ته وصیت کوي. جبرائیل علیه السلام په همسایه سره حتی ظننت انه یجعله وارثا. زه دا فکر کوم چې دی به زما میراثخوره جوړېدلی چې میراث به وړلی شي. یعنې جبرائیل علیه السلام دومره تأکید کوي د همسایه په حق کې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي په ورځ قیامت ته همسایه څوک نه بخښي، الله جل جلاله هغه څوک نه بخښي. او د همسایه حقوق په اسلام کې ځانګړی بحث لري. یو هغه همسایه دی چې هم د قریب وي، مسلمان وي، هم د همسایه وي. دا درې حقوق لري: د قرابت حق، د اسلام حق، د همسایګلوي. دوم هغه دی چې مسلمان وي، قریب دیني وي، هغه دوه حق لري چې هم د همسایه دی او مؤمن دی. د اسلام حق چې ضرر به نه ورسوي مؤمن دی، او دوم د همسایګلوي حق. درېیم هغه همسایه دی چې کافر دی، هندو دی، څنګ پروت دی، هغه یو حق لري د همسایګلوي. د همسایګلوي د حقوقو څخه دا دی چې د بل چا پر بام به خپل بام نه لوړوي، د خپل سرای اوبه به د بل سرای د همسایه پر سرای باندې هغه نه ورباسي. داسې د همسایه په حق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته جبرائیل علیه السلام دومره ډېر وصیت کوي چې زما دا یقین و چې دی میراث وړلی شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک جبرائیل علیه السلام ما زال یوصیني بنساء. د ښځو دون وصیت راته کوي چې د ښځو سره ښه کوي، د ښځو سره ښه کوي. دی ما کېږي لکه پښتانه. حتی ظننت انه سیحرم طلاقهن. ما دا فکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې طلاق کول به یو حرام کاري. نو رحم پر ښځو وکړي، الله پر تاسو رحم وکړي. داسې جاهلان مه جوړېږي لکه پښتون قوم. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي ما زال یوصیني، ما ته همیشه وصیت کوو جبرائیل علیه السلام بالمملوکین، په د مریانو سره. دی حتی ظننت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ګمان کوو چې دوی ته به یو معلوم وخت وي، په هغه کې به ازادېږي. او ما زال او همیشه مې وصیت ته دې راته کوو بسواک، په مسواک وهلو سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی ظننت عنه فریضة. ما دا فکر کوو چې دا به فرض وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما زال یوصیني بالصلاة فی الجماعة. د جماعت لمانځه یې دومره ډېر وصیت راته کوه. دی ما فکر کوو چې بې له جماعته به لمونځ نه صحیح کېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي ما ته جبرائیل علیه السلام د شپې د لمانځه دومره ډېر وصیت کوه چې ما داسې فکر کوو چې د ورځې لمونځ د ورځې عبادت نه صحیح کېږي چې د شپې لمونځ کې ونه شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته جبرائیل علیه السلام دومره ډېر وصیت کوو د الله په ذکر سره. حتی ظننت انه لا ينفع قول الا به. د الله له ذکره ماسې یو بل هیڅ قول هغه نفع نه رسوي. او الله جل جلاله راته وایي فاذکروا الله ذکرا کثیرا. الله ذکر کوي، ډېر یې ذکر کوي. نو ذاکرین به په ورځ قیامت په خوشحالۍ باندې په خندا باندې جنت ته ځي. د قیامت ورځې د تندې او د قیامت ورځې له هغه تندې څخه به الله جل جلاله وساتي. نو ډېر ذکر کول د الله سره تعلق جوړېدل دي. د الله جل جلاله سره هغه یو رابطه ده، ډېر ذکر. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سبعة لا ينظر الیهم الخالق یوم القیامه. اووه نفر د په ورځ قیامت تعالی په نظر د رحمت نه وګوري، دوزخ ته به ولاړ شي. هغه ويدخلهم النار، دوزخ. الفاعل والمفعول، هغه لواتت کول، هغه که فاعل وي او که دا بل مفعول وي، که لواتت کوونکی که هغه بل ورسره کوونکی، دا دوه. وناکح بیده، او هغه څوک چې په لاس باندې ځان معذوره کوي. وناکح البهیمة، او هغه څوک چې د حیوان سره د بدفعلي کوي. وناکح المرأة من دبرها، او د ښځې سره د دبرې یعنې د غټو بولو په ځای کې لواتت کول، د ښځې سره لواتت کول. والجامع بین المرأة وابنتها، او چې مور و لور سره په یوه نکاح سره جمع کوي. والزاني بحلیل، رسول الله صلی الله علیه وسلم زاني بحلیل تجاره،
دا مسایه په ناوې سره زنا کول دا چا تعالی عفو نه کوي. والمؤذي جاره او همسایه زیرونکي تعالی جل جلاله عفو نه کوي. منبهات ابن حجر صفحه 88 بیا تر 90 پورې. الله جل جلاله دې موږ توفیق راکړي د همسایګانو احترام وساتو او د همسایګانو قدر وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.